نو شیطان دا ویلیو چې زه به دوی ته امر کوم چې دوی څه وکړي د الله پیدایش بدل. د الله پیدایش بدلول یو دا دی چې سړی ګیره خري ځکه چې الله رب العزت ته پیدا کړی د څه سره دی؟ د ګیرې سره دی. نو ګیره خریل د الله پیدایش بدلول دي. ها د ده نه بیا هغه یو ګزاره کوي، ګزاره مې ویلې ده چې هغه پرېښودي د وړه کوي، ځکه چې هغه یو حد پورې د الله نافرماني کوي خو مخلوق یې پوره نه دی بدل کړی، نښه شتي او الله دې د ګیره راخېچولې ده، خو بیا هم ګناهګار دی. زانم چې دی نه دی ګناهګار. او دا د عوامو تله ده، وایي دا کمې چې خرې دی د هغه یو نښه دی، کمې چې وړه کوي. اورېدلي دي که نه دي اورېدلي؟ وایي دا خریلو والا ته څه دی؟ دا تې ښه دی. ولې؟ وایي ده پورې مسخره شروع کړې ده، قینچي مسخره ده او بلیډ. پته نه شي چې لکه دا بلیډ کې ولې مسخره نشته او په قینچي کې ده. قینچي والا خو بیا هم څه نه څه پرېښودی دی که نه، یعنې د الله په حکم یې څه نه څه عمل کړی دی، نو هغه غوره دی د هغه یو نه چې هغه بلکل صفا مخ ګرځي، هغه نه ښه دی. دا مخلوق بدلول دی.